बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़मा ग्रान ख़वागा मलगरो दोस्तानो चरदा च वही खाद और आबाद सही नन मुहिम खबरनों के यो खो खैबर पख्तूनख्वा दाल तम दहशतगर्द पे हालातुन अलावा गवर्नमेंट कवी उलस सरा कमी रवानी दी जैसे सी कम द तहरीक इंसाफ हाली जली दी यानी कम तरफ रवान दी पाक अफगान पुले और पाक अफगान सूरत हाल और पाक अफगान उलस او ورسره حکومتونه لکه تیر ورځ تاسو ولې درځه به سټارټ هم دلته نه واخلمه عجیبه کیسې هم کېږي خو بهرحال ډېرو خبرو په لزنه زما زه خو هغه خبرو کوشش کوم چې ماته ولګي چې یار خلک ډېر عجیبه غونې یو سایکي ده دا دماغ هم الګوریتم ده د هغه غونې چې کوم هم خبر داسې خپله دپله کېږي ډایرکټ نیسي یعنی شعور لاشعور کې خبره وي چې شعور یو شی لاشعور کې پراته زړې خبرې کول او د دنیا وقتی ولې دا او دا ټول نه زیات کنټرول په خپل ځان باندې دا لکه ټول نه زیات دشمن یا کنټرول کول یا یو خبره برداشت کول یا چا سره یعنی تعلق برقرار ساتل هغه لپاره قربانیانې ورکول یا نور ورکول دا ټول دماغو سره نفس سره تړلی شوي کیسې وي یعنی دا الله تعالی ازمایش هم وي په دغه کې ډېر زیات کولونه هم پراته دي خو بهرحال د پاکستان د افغانستان دوستي یا د پاکستان د افغانستان اولس خبره به موږ وکړو سټارټ به دیوالو بیا خیبر پښتونخوا او نورو خبرو مې راځمه مهم خبرې هم دي ورکې خو زه دا خبر مې دي دپاره وکړه چې دی وخت کې کتا سو ګورئ ولس یقینا چې کوم نفرتونه ز بار وایم خوريږي کیږي د دغه نقصانات مزید نور زیاتیږي خو دې کې به اول خبره د کرکټر حکما چې د افغانستان داسې لوبغاړی چا به وایي چې دا دغه داسې ناروغۍ مرض باندې مړ لکه غشي او بیا به مړ شي کینسر ته لګېدلی و ډېر زیات خفګان هم پې کوو او ډېر معتبر او د افغانستان شخصیت یو هغه جوړ شوی و یعنې دا یو مثال دی چې تاسو خپلې ځوانۍ ته خپل طاقت په نیمه غرې کېږئ دا زموږ اخر مقام کم ځای دی دا لږ وخت دپاره یعنی د لږ مطلب د پاره تاسو دنیا هغه رشتې ختمې کوي چې هغه بیا واپس کلم نشي راتلی دغه ډېر زیات خبر ده همدغه شانتې تعلق چې کوم یو ځل قایم شي نو هغه قربانیانې غواړي هغه ډېر څه غواړي د افغانستان د پاکستان ولس او بیا خاص کر پښتونخوا کې که تاسو ګورئ یا د پښتونخوا سیمو په حوالې سره تاسو ګورئ یعنې ډېر ډفرنټ پوزیشن کې تر اوسه پورې د افغان وروڼو د افغاني وروڼو یعنې افغان موږ ټول یو قوم افغان یو خو افغاني وروڼو قدر عزت خو هغه کسان هم ډېر وروسته په شا ځکه ځي چې هغو ته په نتیجه کې ډېر غلط هغه میلاویږي سبق ورته میلاویږي یعنې چې بیا کوم بدیره دی یا نورې کیسې کېږي په دغه حالاتو باندې څومره حالات خرابېږي لګیا ده او دغه نقصان چې نن په ډېرو مشکلو سره د چا پاکستان کې ضرورت وي چا به څه ضرورت وي چا به ډېر کیسې وي هغه ډېر په مشکله باندې دلته تګ راتګ سلسله ویزې بندې نور ډېر مشکلات پولیس نیول اوس دا نن مې چې خبر اورېده یو کور باندې ورغله هلته یو فیملي کسان چې کوم ډېر په مشکله کې هغو بار وتم نه خو بس ورسېده ورته پولیس ونیول نو هغه باندې ټلیفون وشو نو هغه څه لار بیا نه راوځي ولې هغه قانون داسې جوړ شو هغه داسې جوړ شو چې هغه ته ستونزې هغې ډېر چغې وویلی چې زموږ امبیسي کې هغه دی دا دی دی خو ویل چې عدالت نه فیصله وکړي اوس لکه عدالت خبره ته هم لاړه چې یو سل دېرش تاسو ته ما تېرو ځل ویلي چې هغه کسانو ته ریلیز میلاویږي که موږ وګورو ایران حکومت هم افغان حکومت نه مني په ښکاره باندې تاسو ولیدل چې هلته پروټوکول چې کوم موږ ورته وایي یا سرکري په توګه باندې منل کېدل کم وي رسمي توګه باندې هغه دواړو ګروپونو ته څنګه سیم ورکړه په دې باندې افغان حکومت باقاعده خفګان اظهار هم کړی دی خو سوچ نه کوي چې
ولس د پاره ډېر په پالیسیانې کم پکاروي چا کې هغې ته د دماغي یعنی نفسي داسې نورو قربانیانو ضرورت پیښیږي چې هغه ولې نه کوي. دغه ډېر د غټ سوال دی چې دې وجې نه دا ډېر مشکل جوړ شوي. بلکې وګورو خیبر پښتونخوا کې دې وخت ته چې کوم ترخګرۍ دی هغه دی د ولس په کوم جنجال دي پولې خو بند دي. د ترخګر ولس سوال وچتوي چې چېرته نه راځي. بیا که موږ ګورنمنټ ته وګورو نو ګورنمنټ کم تېر ځل بیلونه که تاسو وګورئ مراد چې کوم خپل ځان ته ورکوي MPs MNAs یا د نور چې کوم خپل مراد خپل هغه خو روان دي هغې کیسه روانه ده خو هغه تحریک څه شو هغه چې کوم هغه ولوا هغه څه شوه او د عمران خان رسېدل څه شول په دې باندې د ټوله پښتونخوا سیمه تباه برباد کا. او په دې حوالې سره چې موږ خبرونه ورکوو نو ډېر زیات هغه جذبتي انداز ورکې جوړ شي. ډېر ملګري خفه وي چې یاره تاسو کمې پارټۍ یعنې د صافي دي کله پارټۍ شو د یو پارټۍ والا هغه خو شو نه هغه خو بیس شو او هغه خو بیا ترجمان په کار دی د هغې پارټۍ. موږ خو حقیقت دغه وایو چې د دغې وجې نه د پارټو وجې نه ټولو پارټو وجې نه خو بیا خاص کر تحریک انصاف په دې وخت کې موجوده چې کوم حالات دي او بیا هم د کوم یوټیوبرز دي هغه ورته کومې پټیانې پړوي پته نشته. هر سړی فلاسفر شو هر سړي چې ته خبره کوې نو هغه به ځان نه دومره خبرونه ورسره وي ته به وایې چې خدای پاکه چې دې سره به اوس څه کوې بس کومه خبره اوري مغه الګوریتم دی هغه کې کینی او بس مغه هغه وایي چې دا خو هر څه سچ دی. او نن سبا هر سړی وایي چې بس زه یم او بل خو په هېڅ نه پوهېږي. نو دغه وجې نه که موږ وګورو د خیبر پښتونخوا حالات ورځ په بله باندې ډېر خرابېږي. زما بیټري نن لایټینګ مسله جوړه شوې ده هغه هم خرابېږي خو څو ورځونه مې کړی نه و بیا یو ځل تسلسل خرابېږي. د مینس کې زما بیا مصروفیاتو لږې داسې کې لګیا یم زه مکمل یو سټوډیو په چا کې یم خو بهرحال په دغه کیسه کې زما چینل د نور مصروفیات چې کوم دي هغه سیوا شوي دي نو هغه وجې نه ډسټربینګ جوړېږي. خو نن مې حاضري د سره لازمي وه لږ شان مې داسې تجزیاتي انداز کې او د طنز انداز کې ورته وایي یا څه ورته وایي خبرو حاضري مې ورسره وکړه. نو که څه غلطي شوي پکې اډوانس کې بخښنه غواړم او تاسو مینې ورولې انتظار کې یم خو میسیجونه ما ته ډېر کم شوي دي کېدای شي ورونه مې هاخوا دېخوا مصروف شوي وي.